واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات د الله مؤمنانو ته ووي توجه خپل طرف ته وکړئ ځکه که په دوی پسې ولګېدئ او مخ هم ترې وانړو نو سهار ماښام به ستاسو له دوی سره دغه جاخې ماخې روان هلته یهود خو مدینه کې اوسېږي نږدې دي که نه نو تاسو خپل منځونه کوئ زکاتونه ورکوئ خپل عبادات کوئ د دوی خبره پرېږدئ یو فیصله به الله راولېږي وما تقدموا لأنفسكم او هغه څه چې تاسو یې مخکې لېږئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر د نیک عملنا تجدوه عند الله وبمومئ هغه د الله سره ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله په هغه څه چې تاسو یې کوئ ډېر لیدونکی دی منځ کې مؤمنانو ته نصیحت وشو مونځ کوئ او زکات ورکوئ او څه چې تاسو کوئ د خیر کار او مخکې لېږئ یعنې قیامت ته یې لېږئ دا به ومومئ د چا سره د الله سره نو ځکه وی الله لیدونکی دی نو چې لیدونکی دی هغه ستاسو هر صحیح نی مه هېرېږه دا نه ضایع کېږي هر خیر چې ته کې هغه به ته د قیامت په ورځ د الله سره مومې دا مخ پوره کوو اوس ګوره الله رب العزت د یهودو دیرشتم عیب بیانوي او هغه دا دوی به وی جنت ته به صرف یهودی ځي او نصاراو به وی جنت ته به صرف څوک ځي نصارا به ځي یو مختصر قصه یاده کړه چې ته به د آیت پوه شې د نجران نصارا د رسول وسلم خواله راغلي یو وفد راغلی نو دوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناستو دا نصارا دي کې یهودیان هم رالو د مدینې نو یهودیان هم ناستي نصارا هم ناستي د یهودیانو مولیان ناستي د نصاراو پیران ناستي احبار او رهبان د دوی په منځ کې مناظره شروع شوه یو وایي موږ په حقه بل وایي موږ په حقه اوازونه اوچت شو د رسول الله وسلم په مخ کې دوی اوازونه اوچت شو نو یهودو آواز وکړي لن يدخل الجنة الا من كان هودا جنت دی صرف د یهودیانو دپاره نصارا وایي نه لن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا جنت ته به صرف څوک ځي نصارا به ځي رب العالمین آیت راولېږو چې لږ صبر وکړئ تاسو خو جنت تقسیم کو یهودیان وایي زمونږ دی نصارا وایي زمونږ دی خو راشه حقیقي خبره واوره چې جنت ته چا دی وقالوا وایي دوی لن يدخل الجنة چې هیڅ چېرې به نه ننوځي جنت ته إلا من كان هودا أو نصارى مگر هغه څوک چې یهودیان یا نصارایي تلک امانیهم دا د دوی ارمانونه دي یا دا د دوی بې دلیله خبرې دي په دې امت کې د مسلمانانو کې چې کومې فرقې جوړې شوي دي که نه په دوی کې د بعض جاهلانو دغه مطلب دی یعنی جنت ته به صرف زمونږ مذهب والا ځي جنت ته به صرف هغه څوک ځي چې موږ سره یې په دې تنظیم کې نوم رجسټري نه ته به بیا ځي باقاعده به دې تپوس کوي چې جنتي یم که جهنمي یم نو رجسټر کې به ستا نوم کته غواړي که تنظیم کې رجسټر کې ستا نوم و چې پلانې د پلاني زوی په دې تنظیم کې دی او تنظیم ځان لا خو د هغه ملک په سطحه هر ملک کې خپل چې کوم دینی تنظیمونه یې هغوی جوړ کړي د هغې به یو 100 کاله کېږي 40 کېږي 50 کاله 200 کاله ځان له دومره مخکې جوړ شي نو به یې کې ستا نوم که راووت بیا چې تا سره کارډ و نو کېدای شي ته په اولنو ننوتونکو کې شي اوس که رجسټر کې نوم راونغاته بیا ګرځه دغه سر دیوالونه راچو او ګرځه دا به د مسلمانانو کې هم دا مرشتې به جاهلانو کې جنتي صرف هغه سړی چې موږ سره نه
من مسلمانان یو من قرآن و حدیث منو اهل سنت اهل حدیث او سلفیان ځانته په دې وایي چې د صحابه کرامو د په نقش قدم روان یو هر هغه سړی جنتي دی چې د الله توحید یې منلی دی او د رسول وسلم تابعداري کوي دا جنتي دی خبره ختمه نه جي هغه خو چې زه بل مذهب کې یم او زه خو زمونږ چې دی مولوي صاحب که مولوي صاحب یادوي که مذهب یادوي که کتاب یادوي که کیله یادوي که ژبه یادوي لنډه مې د خبره ختمه کړه چې کوم سړی د الله توحید مني او د رسول وسلم تابعداري کوي دا جنتي دی او چې توحید یې ګډوډي تابعداري د رسول وسلم نه کوي دی جنت ته نشي تللی که دی هر څوک که د دومره پټکې په سر کړی که نه چې ځان ته څه وایي که د ده نوم سره دومره القابات دي چې اوښې نشي وړی بیا هم جنت ته نشي تللی الله وایي تلک امانیهم دا د دوی څه دي ارزوګانې دي بې دلیله خبرې دي او سورت النجم کې به راشي امر الانسان ما تمنى الله ویلي انسان چې کوم ارمان کوي هغه به پوره کېږي او خبره د ارمانونو خو نه ده که قل اوایا هاتو برهانکم راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یئ اوس به خلک وایي که نه پی به پی شي اوبه به اوبه شي راوړه چې صرف په یهودی ځي راوړه چې صرف به نصرانی ځي دلیل نشته نو دې نه دا مسله واضحه شوه چې شریعت زمونږ هغه په دلیل بنا دی چې څوک هم څه خبره کوي څه ورته وایه دلیل او چې کله په دې خبره غوسه شو نو پوه شي چې دلیل ورسره نشته یو ملګري ما ته قصه کوله وي کلي کې مې مولوي صاحب نه دلیل وغوښتو وی ترجمه وشو بیا دلیل مې ته وغوښتو په لاره موږ روان یو هغه ډېر بدګیر شو ځکه چې خلک ورسره مو دلیل هغه سره په دې مسله نه و نو چې نور څه نه وي ما ته وایي چې دلیل زویه دا وی نوي ګستاخان را پیدا شوي دي ګوره د عوام په دې طریقه ګمراه کوي دا نوي ګستاخان را پیدا شوي نو هغه څه ګستاخي کړې ده هغه دلیل وغوښتو بس ها څوک به ځي واوره بلا من اسلم وجهه لله بلکې هر هغه چا چې تابع کو مخ خپل الله ته ګوره د مخ یاد کو مراد ته ذات او بدن دی چې چا ځان ټول تابع کو چاته الله ته الله احکاماتو ته غاړه کېښوده وهو محسن او دی نیک عمله نیک عمل یعنی چې اخلاص پکې او د رسول وسلم په تابعداري کې روان نو دوه خبرې تابع کو ځان د الله د دین او ورسره پکې اخلاص دی چې دا دوه خبرې پکې دي فله اجره عند ربي نو وي به د ده دپاره اجر د ده بنیز د رب د ده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به یې سیره په دوی او نه به دوی غمجنه کېږي د غم او د یېرې خبره مخکې شوې ده سبا به انشاءالله د 114 آیت نه شروع کوو او خبره دقه د یهودو د خلاف ورزیانو روانه ده څو ذکر شوي خلاف ورزیانې 30 زه په آخر کې به تپوس کوم چې دا څو وي او کمې وي الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي هذا والله اعلم صلی الله وسلم علی نبینا محمد